اقتصادي بدلونونه کله ناکله له ارقامو او احصایو پورته د خلکو د ورځني ژوند برخه ګرځي، هلته چې لویې سیاسي او سوداګریزې پریکړې په مستقیم ډول د وګړو پر معیشت، احساساتو او لیدلوري اغېزه کوي. کورونه ډېر پلو مونږ وړې راغلی اوس ژمی شروع را هلته کور کې اوړه خوري ښه بد راځي. موږ دلته ولاړ یو، موږ خو چې دلته لارې ولاړې او پورته مثال لارې روانې نه شي نو دلته خو موږ له مالکان نیکان پیسې نه راکوي که نه، نو دلته موږ ډېر زیات ستونزو سره مخ یو. وروره روپۍ راڅوه دومره روپۍ نشته بوشکه کې م تیل واخېسته تیل هم پرې خرڅ کړمه چې په هغه روپو زموږ ګزاره روانه شي چا له لاس ونیسو نو سوالګیره نه شو. داسې حساب دی اوس لس کم 2 میاشتې زموږ دلته وشوي، اوړی راغلی اوس ژمی شو اوس راڅه کمبل یې نشته دی، موږ سره د اوړي کمبل یې اوس ژمی شو، قسم دی چې بېګا م یخ وایي. چې راتېر شه لس کم 2 میاشتې م دلته وشوې که هلته داسې خلک شته دی چې 15-20 نفره کور ورته غاړې دی او دلته پراته دي، کور نه وله رینګ راشي څه حساب دی، بس هغه وله وایي چې دا سوال کوي چې خدای پاک ګېډ خلاص کړي، موږ هم څه نشو کولی. به دلته هغه غریب څه دلته روپۍ نشته هلته کاله کې نشته دی، به دې مشکلاتو څخه مخکې خو موږ دې ته دې هیله مې ولیاړ یو چې نن خلاصېږي سبا خلاصېږي بل سبا خلاصېږي، بس زیاته یې موږ هم نور زړونه تنګ دي، خو څه وکړو خرچې را سره ختم وي. په وروستیو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو پولو تړل کېدل کټ مټ له همدې ډوله بدلونونو څخه و. داسې برېښي چې متاسفانه په پاکستان کې ځینو خاصو پوځي کړیو ته په افغانستان کې مرکزي او قوي حکومت، امنیت، پرمختګ او په عموم کې سوله او ثبات ته نه ایسي. یو وارې دا الزام لګوي، دا تور لګوي چې په افغانستان کې ټي ټي پي ده او هغه په ما حملې کوي، بیا بیرته وړاندیز کوي چې د ټي ټي پي د پاکستان میشت ګروپونه او قطاعات افغانستان ته واړول شي. که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې یې بیا ونه تړي. هغه پیښه چې نه یوازې بازارونه بلکې کورنۍ ناستې، واټیزي، خبرې اترې او حتی د هېواد اقتصادي راتلونکي ته د خلکو لیدلوری هم بدل کړی دی. د هېواد په ښارونو کې د غبرګونونو څېړنه د دغه ذهني او ټولنیز بدلون یو روښانه انځور وړاندې کوي. که د افغانستان د مهمو مسلو په اړه ژورو تحلیلونو او میداني راپورونو سره لیوالتیا لرئ، همدا اوس د عروج چینل سبسکرایب کړئ او له موږ سره پاته سئ. کلونه افغانستان سوداګرو او کروندګرو د پولو د پرله پسې تړلو بیه پرې کوله. کرنیز محصولات په ګمرکونو کې خرابېدل، قراردادونه به له منځه تلل او درانه مالي زیانونه به د کورنیو تولیدونکو پر اوږو بار و. شپې راهیسته موږ دلته ولاړ یو، په دې قطار کې ګېډ بند شوی دی، په دواړه طرف ته د تجارانو هم ډېر زیات نقصان دی، د دواړو ملکونو هم نقصان دی، بل د ولس ته ډېر زیات تکلیف او مشکلات دی. او دغلته دا زموږ افغانان چې په پاکستان کې کوم اوسېږي، پي کې کې کوم ورته ویلي چې ځئ وځئ تاسې، د هغوی ته هم زیات مشکلات دی، دا کډې رابار شوي دي. د چترال نه را روان شوی یم، 15 ګاډي دي راسه او راغلي دي دلته. پرونه بله ورځ دی فکر دی دې ځای کې ولاړ دي، لاره بنده ده، فکر دی زنانه دي، ماشومانان دي، وږي تږي په دوړو کې فکر دی. او تاسې د دې حکومت نه زما خواهش دا ده چې د کوم مهاجرین چې دا بیرته واپس کېږي دې ورته د دا بونډرۍ لاره کولاو کړي چې موږ خپل ځای ته ورسېږو. په ډیری دغو مواردو کې د مقابل لوري سپکاوی ډک چلند به د کیسې تریخوالی نور هم زیاتوه. خو دا ځل شرایط په بېساري ډول بدل سوي دي. اوس پاکستان دی چې د سوداګریزو دروازو د تړلو پاته کېدو اقتصادي پایلې لمس کوي. ये देख रहे हो, ये एक दिन का मलबा है, ज्यादा दिन का। अंदाजे बाद निंगरार मंडई की वलाडियम ये फ्रूट हो सब्जी मंडई 21,000 पाकिस्तान हुकूमत खुदाए दे तबाह और बर्बाद। तो सारे टमाटर खराब हैं, 3-3 4-4 दिन से खड़ा है इधर। क्या होता है हमारे माल को, ये हमारे माल की कीमत है। د رولونو دغه
جابجایی د افغان وګړو ترمنځ متناقض خو ژور احساسات رامنځته کړي دي. له یوې خوا د توازن له بدلون او د حق له ترلاسه کولو څخه یو ډول رضایت او له بلې خوا پر بازار او ورځني ژوند باندې د لنډمهاله اغېزو په اړه اندېښنې. نو اوس په ډېره کمه بیه باندې خرڅېږي چې پر موږ ډېر په قیمت تولیدلي دي. اوس په 60 روپۍ 25 روپۍ بیه ده. د هیواد په بازارونو کې ګرځېدل ښیي چې د پولو موضوع د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ په توده باس بدله سوې ده. ډیری وګړي په ډاګه له پلورونکو پوښتنه کوي چې ولې لا هم پاکستاني توکي وړاندې کوي، په داسې حال کې چې د مناسب کیفیت لرونکي کورنۍ نمونې شتون لري. د دغو کسانو له نظره د کورنۍ محصول پیرودل یوازې یو اقتصادي انتخاب نه دی، بلکې د افغان کروندګر، صنعتکار او تولیدونکي په ملاتړ کې یو ملي اقدام ګڼل کیږي. گمش کو بیخی دیوانه کردی مرا. پاکستانی را آورده، پاکستانی پاکی $5 کلش چتال هستن. همه تو بسته بمون از گشنگی ما بموریم ولی جنسی از او اینجا نیاد. یک بدستک جایی بته برق میخوره، ملف میخوره، میشار کابل توبه میکنه، میخیزه میره. ځینې بیا د کورني او بهرني توکي ترمنځ د بیې توپیر د ګټې اخیستنې او حتی د قاچاق د پیاوړتیا لامل بولي. دغه مسله چې د دوی په باور کلونه یې د هیواد اقتصاد ته زیان رسولی دی. یو له هغو څرګندو لیدلورو څخه چې د خلکو په خبرو کې اورېدل کیږي له یوې نابرابره سوداګریزې اړیکې څخه د خلاصون احساس دی. وګړي د تیر وخت د تاریخو یادونو په یادولو سره هغه مهال چې محصولات یې تر پولو پورې له منځه تلل، اوس د پولو تړل پاتې کېدل یو بحران نه بلکې یو طبیعي او حتی عادلانه پایله ګڼي. د دوی په نظر پاکستان په لسیزو کې له دغه تعامل څخه تر ټولو زیاته ګټه پورته کړې او اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان یو بله لاره غوره کړي. د دغه غالب لیدلوري ترڅنګ ځینې احتیاطي غږونه هم اوریدل کیږي. ځینې سوداګر او مصرفونکي د ځینو وارداتي توکو د بیو د لوړېدو، د صادراتو د ستونزو او د لنډمهاله وزګارۍ د احتمال په اړه خبرې کوي. د اندېښنې واقع دي، خو د هغو ترڅنګ د نوو لارو موندلو هیلې هم شتون لري. د چابهار بندر ته پرله پسې اشارې له ایران، ازبکستان او حتی له لیرو شریکانو سره د سوداګرۍ پراختیا ښیي چې په یوه لاره باندې د تړلتیا ذهنیت د بدلیدو په حال کې دی. ډیری په دې باور دي چې پر یوه ګاونډي ډیره تکیه کول ښه نه دی او اوس د اقتصادي اړیکو د تنوع لپاره یو تاریخي فرصت برابر شوی دی. د کورنیو صنایعو فعالیدل په ځانګړې توګه د درمل جوړونې په برخه کې د دې دورې د یوې مثبتې نښې په توګه یادیږي. د هیوادوالو یوه برخه له اقتصاد هاخوا د دې پیښې سیاسي او امنیتي اړخونو ته پام کوي. دوی د افغانستان له تیرو څو لسیزو ستونزې د ختیځ ګاونډي له سیاستونو او مداخلو سره تړي او د پولو تړل کېدل د دغه تړلتیا د کمولو لپاره یو فرصت بولي. د دغې ډلې له نظره سیاسي خپلواکي د اقتصادي خپلواکي پرته یو نیمګړی مفهوم دی او دا بدلون کولی شي د ثبات او پر ځان بسیاینې په لاره کې یو مهم ګام وي. هغه ګډ پیغام چې د دغو بیلابیلو لیدلورو څخه اورېدل کیږي د پولو د تړلو پاتې کېدو په اړه بحث د اکثریت خلکو تمایل دی، مګر دا چې د پاکستان له لوري جدي ضمانتونه او د چلند ملموس بدلون وړاندې سي، وګړي نه غواړي پخوانیو شرایطو ته وګرځي، پر ځای پر اوږدمهاله پلان جوړونې، د بدیلو لارو پر کارولو، له کورني تولید څخه پر رښتینې ملاتړ او د نوو او نوپا صنایعو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. دا لیدلوری یوازې یو غبرګوني او اساسي لید نه دی بلکې د ملي ګټو په پوهېدو کې د ستراتیژیک بلوغ نښه ده. په ټوله کې هغه څه چې د هیواد د بازارونو او خلکو د خبرو اترو څخه څرګندیږي دا دی چې له پاکستان سره د سوداګریزو پولو تړل کېدل سره له لنډمهاله ننګونو د ټولنې د یوې لویې برخې له نظر
سره یو اړین او مخ پر وړاندې حرکت ګڼل کیږي د تړلتیا د کمولو د اقتصادي عزت د بیا ترلاسه کولو او د لا ښه راتلونکي جوړولو په لور یو حرکت اوس دا پوښتنه مطرح ده چې آیا دا ډله ییزه اراده به د هوښیارانه سیاست او دقیق پلان سره مل سي کنه هغه څه چې څرګند دي د بدلون لپاره د خلکو غږ تر بل هر وخت لوړ اوریدل کیږي او لیدلوري نوي اقتصادي افقونو ته اوښتي دي د افغانستان د بدلونونو د لا دقیقو تحلیلونو او ولسي روایتونو د اوریدلو لپاره د اروج چینل سبسکرایب کړئ او دا غږ له نورو سره شریک کړئ ستاسو لیدلورو او نظریاتو ته په تمه یو د ودان افغانستان په هیله